ډېر د خوشحالۍ ځای او باعث دی چې نن په پکتیا پوهنتون کې د علم غږ او شور دی. په دې هیله چې د پکتیا ډاګونه هم دا غږ بدرګه کړي. قدرمنو، موږ د خپلو ملي او بین المللي کانفرانسونو په لړۍ کې نن د افغانستان د اقتصادي پرمختیا ملي کانفرانس شاهدان. له دې مخکې هم موږ ملي کانفرانسونه کړي دي او وروسته هم تنظیم دی انشاءالله، او بین المللي کانفرانسونه هم لرو چې د افغانستان په ملي قضایاو به د خپلو قدرمنو څېړونکو استادانو نظرونه اخلو. درنو حاضرینو، د دغې ملي او بین المللي سیمینارونو اړتیا موږ له دوه اړخونو وینو. لومړی د پوهنتون خپل داخلي ضرورت. پوهنتون معنا په کل کې د افغانستان ټول پوهنتونونه. زموږ پوهنتونونه تر اوسه پورې په هغه پخواني نظري او تجربي ویش کې پاتې دي چې پخوا به علوم ویشل کېدل چې دا اجتماعي نظري علوم دي او دا طبیعي تجربي علوم دي. په نوره نړۍ کې دغه ویش نور ختم دی. موږ که څه هم په خپل پخواني ویش کې طبیعي او تجربي علوم لرو، خو بیا هم زموږ تجربه هغسې خامه پاتې ده. زموږ د تطبیق لوری نه دی معلوم. زموږ پوهنتونونه د دې علم په توظیف کې هغه رول نشي ادا کولی لکه د نړۍ پوهنتونونه یې چې ادا کوي. قدرمنو حاضرینو، د علم زده کړه چې څومره مهمه ده، په هماغه کچه او د هغې په زیاته کچه د علم توظیف ډېر مهم دی چې یو څوک د خپل علم نه څه ډول ته استفاده کوي. په دې خاطر چې موږ د تطبیق او د تجربې سمت ونیسو، موږ دغه ډول ته کانفرانسونه دایروو او په نهایت کې هم کوشش دا دی چې یو وخت موږ په افغانستان کې د علومو د تطبیق ښې بیلګې ولرو. موږ په دې برخه کې که څه هم تقلید بده خبره نه ده، خو بیا هم د خلکو تقلید نه کوو. موږ په خپل اسلامي تاریخ کې د علومو د تطبیق ډېرې ښې بیلګې او ډېر پراخه مثالونه لرو. قدرمنو حاضرینو، دوهمه اړتیا چې موږ په دغې برخه کې وینو هغه د افغانستان په ملي قضایاو کې د افغانستان د پوهنتونونو د نظر ورکولو برخه ده. له بده مرغه د څه وخت نه چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو تاسیس شوی دی، د افغانستان پوهنتونونه، د پوهنتونونو استادان د افغانستان په ملي قضایاو کې هغه خپل علمي پیشنهاد نه لري. یا له دې وجې چې ترې غوښتل شوی نه دی، او یا له دې وجې چې دوی خپله دا مبادره نه ده کړې. په هر صورت نور هغه وخت تیر دی. موږ خپلو استادانو ته او د خپلو استادانو علومو ته او تجربو ته او د دوی علمي ثوابتو ته په احترام اړتیا لرو. زموږ دغه علمي مراکز باید خپل هغه تیر برم او مجد اعاده کړي او د افغانستان په ملي قضایاو کې خپل رول ادا کړي.